ښه دوستانو زه تاسو ته اوس ښایم چې د ټلګرام آی ډي څنګه جوړیږي او څنګه استفاده کیږي او ځینې مهمه اپشن دي چې تاسو ته زه باید وښایم. دوستانو راځو د ټلګرام آی ډي ته چې تاسو مخکې باید له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړی وي. ما په خپل ډاونلوډ کړی ده او تاسو یې له پلی سټور څخه راکوزه کړئ او بیا یې د انسټالولو څخه وروسته ځینې مهمې اپشن دي چې زه تاسو ته باید وښایم او خدای دې وکړي چې تاسو د پام وړ وګرځي. راځو تاسو به لومړی پلی سټور ته لاړ شئ، هغلته به ټلګرام ولیکئ، دغه د ټلګرام اپشن دا به کلیک کړئ او دلته به او بیا په چون چې ما سره دغه انسټال دی او تاسو به دغه ځینې راکته کوي او زه تاسو ته ښایم چې ټلګرام آی ډي څنګه جوړیږي. لومړی به تاسو په سٹارټ میسیجینګ باندې کلیک وکړئ. د سٹارټ میسیجینګ کلیک کول نه وروسته به تاسو خپل نمبر ورکړئ. زه خپل نمبر ورکوم، تاسو چې هر یو نمبر هغه ورکړئ ترڅو تاسو ته په دغه نمبر باندې میسیجینګ راشي. ښه دوستانو تاسو به چون دلته څه ستونزه وه وبخئ، تاسو به خپل نمبر ورکئ. زه خپل نمبر ورکوم چې په دغه نمبر باندې ماته میسیج راشي او دلته به اوس ګورئ میسیج راځي. دوستانو هغه میسیج راغلو، دغه د میسیج راغلو. دې په میسیج کې چې کوم کوډ ده هغه به راواخلئ، دلته به لاړ شئ میسیج ته. په دې میسیج کې چې کوم کوډ ده 95-206 دا چې کوم کوډ ده دوستانو 95-206 دا به راواخلئ او په را بشئ واپس دلته به ولیکئ 95-206. تاسو به په نیکسټ باندې کلیک وکئ. دلته راځو دوستانو تاسو چې کوم لومړی خپل نوم وي هغه ورکئ. احمد زه ورکوم، لاست نیم احمدی. دوستانو بخې پروانه کې دا رقمي خو تاسو بیا په خپل خوخه ورکئ. د نیکسټ باندې کلیک وکئ. ویلکم ټو ټلګرام. دوستانو دغه د ټلګرام جوړ شو. خدای دې وکړي چې تاسو د خوخي وړ ګرځیدلې وي. د چې کوم ملګری تاسو سره فرند دي هغه سره چټ کولای شئ او نورم د دې چې کومې نوې اپلیکیشن دي او د کومې نوې اپشن دي او د زده کړه تاسو ته په راتلونکي ویډیو کې زه روښانه کوم. مثال دغه یو زما ملګری دی، دې ته اوس میسیجینګ کولای شئ، څه لیږلی شئ او څه چټ ورسره کولای شئ. خدای دې وکړي چې دا ویډیو تاسو خوښه شوي وي. د خدای په امان.